درته ووایم ملګرو سهار وختي خو شو خو څه به کوو وایم دا اوس سهار شو دومره خلک دي یم د خلکو نه به درسره منې واړو مړه هسې لګیا قسم دی دا روزانه دغه شانتې وایي او بیا یې څه مړه شینه ته بیا سړي ګریوان ته ورته تا کې دغه چل دی که نه د خدای مسلمانه یو خو مړه وایي خو چې زه خبره کوم خو راپوره نو سم راپسې ونښه نه خبره خو ستاسو صحیح ده ملګریه خو ګوره اوس په دې روژه کې د پولیسو ګوره خیال ساتئ وایي دا کویم پوګېره کړې قسم په خدای سره منې نه وباسي ډېر احتیاط کوه سیټ ته کوزېږي نو څه به کوو نن چې نن چکۍ خو د سهار نه ولګو که نه یار نو ستا سوچ کې څوک شته نه سوچ خو زما داسې کار دی تاسو دې خوا راشئ مخامخ د بصري د کور دی که نه او دی که نو ورشئ که نو یم خدای دې بېخو بنیاد ووایه پرون ورغلی ما وغه وروره زه دومره سپک کړی ما والله که خو مې اوس ړم کېږي ته ورځې نه پخپله زه وروره خو نو زمتري شي زموږ دپاره خو پلار داسې دی چې راته ویلې نه شم نو څه وکړم زه خو ګوره نه ورځم که تاسو ما ته اړولي ته هم نه مړه ما ته ته معلومې ته دا څه کې مړه د خدای مسلمانه موږ ته بیا سترګې رسېدي دي ورځه او بیا د په خپله او چې په میدان کې لوبه شي نو غلی غلی سرګوني راکاږي او جیب ته یې ورشي نو والله ګوره ټک کاري مړه دا اوس ته اوس په ما باندې غلا ده بس پرېږده اسلمه زما نه ورور د مخې شابه داسې ورته مه وایه چې دغه کوچه واري نه چې میدان سور دی بس نه که نه مړه ته وله بیا ده بیا ګیم د زو زه ورته شابه زه شابه موږ راځي نه ګورو ښه روزه کنه روزه یم راځه خدای مسلمانه یم نن ظالمه لوبه شروع ده چې جوارې لزو خدای ته وګوره د کار ته وګوره ولې ارو مې ودرې پرېږده ور دې موده دي راځه یو غنټه کې واپس راولم وځه یا خدای پاکه زه چې ځو کنه ما ته وکړه ته اله خدای راځه دویم ده دا کارموږه دې مخو کې تاسو ګورئ لا سلامونه خو دا مړه ګورو به دا بل څوک دا پس را لېږم پرېږدم خو دې نه ولې نو تاسو هم راسئ خولې پسې ورولېږم ته به یې کنه دوه روژې وي او خو پوره د ما سپېمو ته را دانګل نو را دې نه نه راته راسره نه هر یو کار به دله زه کوم یاره پیسې هم دله زه ګټم سړي ته به د سر او خپې هم زه وایم مړه دا تاسو څنګه خلک یار سلسله خرابې نو ریوله که نه نو خو مې راوست نو څه به نو څه به خو بس رابې ولې ګیم ته به یې کښېنو ګیم ته بیا کښېنوې دا تیسر مړه مړه مسله مو شي نه دا ستا د وس کار نه دی تاسو له دې کال ګیدړانې ځان پې کړئ ښه خدای پاک هغه وروره یې ونیسي هغه وروره خو ځان له نماز مو سره تک او ما سره خو راسره نه لګي ځکه نه السلام علیکم یاره والله په دې مې خوښې که نه چې ما سره ډېره مینه کوې یار ډېره زیاته مینه کوم ویم په دې مې پېښه د خدای مسلمان هغه دوه ملګري مې راپسې راولېږل نو هغوی دې بې عزته کړل دا ولې زه مې دا کړل هلته مې کور رور دې کور دی نو دا څه خبره ده یاره خلک ته طبقه ولګېده بس دا خبرې پرېږده د خدای مسلمانه چې دا یا به ته جلدي داسې سړی مالې راولې یاره نو ما ته څه پته وه که نه د هغوی دا خولې نه دي د سړو نه دي خو بس څه کوې ورسره نن مې مړه سم دغه را پیدا کړی ګیم دی ګیم دی ملګري ګیم دی ما ته وروره پیسې نشته دغه چلې پیسې راسره نشته د خدای مسلمان لږ ډېر خو به راسره یي که نه سود یې راسره رشا وایه روجه په خولې ګوره رشا وایه زرو بس دا ډېر دي لکه هغه وخت خو دې را روان کړی را دې وسته خدای خو بس موږ خو ته بلا ملتونه کور دا داسې بس پرېږده که نه یاره څه خبره څه له زیاتې مړه وروره که پیسې د سړي نو ټیک ته که پیسې د سړي نه نو بس هلته ځه وروره بس ټیک ته که نه دی شروع راځئ ګیم په پیسو کېږي وروره ښه صحیح دی که نه نو بس تاسو خو میدان ته راځئ که نه ها راځه 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 جوکره قابله کوم راځه دې دې راوړه ما مزه ما څنګه کېږي کېږي دلته کېږي تا سره څو روپۍ دي ما سره زر 1000 روپۍ تا سره څو دي ما سره یې 12,000 شته هلکه تا سره ما څه 8,000 دي داسې کار به وکړو که نه د خدای مسلمانانو د دې زورو نه به شروع واچوو اول د زورو نه ګیم شروع کړه تا له درکوم خو نه بس ته وکړه ځان نه ته یې په خپل یو کمنه ورکړله بسم الله الرحمن الرحیم د خدای مسلمانه کلمه هم پرې وایي هلته ډېر ښه شعر ځه وړه څو پاتې ولمو یاره دی خدای ته خو دې ګوره لا اول خو تاش ګټ که که نه یار دوه کنچانې ورکړه کنچي ورکړه بس کنچي ورکړه سترګې مه پټوه نه پټوم یو ټپي ولا بل هم ورکړه پنځه زر زره خدای دې کور وساران ورکړه یو ټپي ولا ورکړه مخکې دقه شان بس ټیک شو دا بس ځه څه مطلب څه څو
راشه خو ته د خدای مسلمانه داسې تورب خو نه دي اول 15 بیا سلور یاره تاسو تورب ته ناسه پتولې ما دا ته ته کې نه کړی ها 100 روپے دي ترى تو يا سوسو من سره خو جيبونه ډکتي بس 15 کې خدا بس 500 له غلام بارکا دا ټیک ټیک سيري بس لا ځان ته نن مې سپین کړه راکړه دی په او څه شي روباسه کلیا الو د خدای مسلمان دی ما سره نشته رسونه پیسې دی وسره دومره دی خو لوټه ګوره لا لوټه ولې دې شي په خپل خودو نمبر دی نه سي دا اوس وګما اوس مال راکړه ما نمبر ما ته راغی نو خیر صاحب دې به زوکم دا کړه سي تاسو ما جوړ کړل دي بس پرې خزا او بس لري وایا زه خیر ده ما نو شل زنور پیسې کوم مالا نو خزا نو ورا دې ته مولا 1000 روپے خرابې ګنده زمونږه داسې نه سړی دی آی نه ورځه زمونږ د مشرانو غو متل په پښتو کې پښتو ماته ساتي زمونږ د 2 پښانه سړی لګي بالکل لګي یا د چور جوکر دی ولا صبر شي دوه خاله دوه خاله ورکا تکو وای بګو هذا له دموع جامع ولا او کبال ما نه جامې شي ارسه یلکه خلک په جواری کې سپیو جامین به را ده لا وایا اوسوي سلام درې خاله لا بچي نور سره سشتا دا سپیو مباسو درې کې ته په خدای کله بستاواري کله بګماواري بالکل سلام علیکم الله زما شدا امبد لاله وختي پوخړو ځکه من در څه ګټل ته خدای مسلمان دا دونه تیزی وسره سره پاره دې شي پاسه علیکم ګره خساټه دی ونیګو دا څه کارو کا دا 2 پیسې تاسو نیمه کې 1000 روپیا زما شپې یا کمیس ولا واپس نه ور راځه راځه پیدا وای زوړم را خدای وسو به دا شي دراده بس مونږ دراده بسریا ها ته خدای مسلمانه دونه تیزی مکه وکنه یار را خپل کور ته سم کړه کور ته مزه نو من شرمې هم څه کمیس واچو مړه دا کمیس خو دا هیڅ خبره نه ده مړه څه خبره نه زمونږ روري د خدای مسلمان چې پیسې دی بیلی نو کمیس خو مې در راواغ شو خو اصل مې ډیر سخت کنه مړه یا سر خو دې زبې بیا به ګور وسره ما ته پته لګی ته مې خوښ شو پسې ورا راضي به پسې اب بالکل برازم او کنه زمونږ د مشرانو غو متل کړه دا کخې دا کورم ګټم 800 ته ګټم مړه غم مکوا چې زه یې سپای کړم بچینو خیر جواره کې به تیزی نه کې کنه ها مالس خبره نشته نو ما پکې تیزی کړو ظالما کور مې پکې بیلې دي تیزی پکې مو کوم ما خو ما پکې کور نه بیللې نو بیا سره تیزی کې زه کو سره ویم ها خدا نه دا به زه یو ځای کې چته وایي اسلامي یو ها وژنه منوسته به خو د پلان نکړي دښمنی در سره چې پیسې د نو ګټه نو سې وژني یاره مر دې کم دلا ختمو مې دلا ځه بل وخت پس راشي ځه لا دې مرسي ځه ها فزدا دې لالم زمړه د خدای مسلمانه خدای پاک دلته پته نه لګي چې څه شو السلام علیکم ورور وعلیکم السلام غفور څنګه خیر دی ټیک ټاک زماغه که شروع بری لیدلی یره دا خورته څه پته نه لګي یار یار درې مسله ورم ورځ د چې ګورم د بټوینه کله 100 روپیا پټي کله 500 روپیا پټي یو ماشوم را کوس راته وی ورود کا جوارګرو سرناستي جواری کوي خو ما وی تر ته دوه چې جوارو دا ډکم زیرا یره ډخو مرګري چیندي پر غاړم دا بر کمر په سر باندې جواری کیږي نو اړې ډېر زیات دي ورسوم په سکیورټي زه په ځای باندې کوشش کړه اړې معلومه اول خان ورور داس چلی پولیس په پسې یا ګرځي یا نه ګرځي ویم زمانه ملنګ جوړ کړ چې څه پیسې وي رانه غونډې پټې کړ تبیر لرا واسطه یرور مې دا ټورو ټوپې چې په سر دا د اغه لیک نه منې کا هغه جوارګر دی پوره خبره کې ما د خودوی ما ورته کو هغه سره مې د قسم په خدای چې ټوټه لري دا غنه خو مې منې کړې اوس پته نه لګي چې چا سره ګرځي نورم 500 کسان دي او سره به ګرځي خو غمي وکا نو وجلم نشم کو وجلم نه خلک وچ وروري ملک سو کم یا زبته مې چې د څه کوشش وکړه زه یو کار وکړه دا څه کار زه کوم تلاش کوم کنه خو په نظر راغی کنه ما په کې خروري سشو ځه الله دې مال شه یار الله دې مال شه السلام علیکم راوړ راځه
سلام علیکم سلام علیکم جوړ تکړه بس خو وخت رااله میدان خو ګرم دی ها میدان ګرم هغه د پیټو ماشین ډېر کړي د پیسو ماشین هم دلته کېنه خو نور کسان لاړل اوس ته کېنه خپل ماشین روباسه ما ته خو 2 روپۍ دي ډېر اوله پکې مړه بټنن پکې را لټ روپۍ نه رکشا مړه 10 روپۍ پکې سي 200 300 وډه دا چې وی دا مې پسې دا سړی راوسه د خدای مسلمان داسې دي شرموم مګر له 200 300 نه سو کم دو دلته نولي ما بس باقي پیونه کړه کورم بیلم پینځه پینونه یا پاره کا پینځل رکشا د 500 چال چلیږي د 500 خیر گزاره وسره کو 300 روپۍ وسره ولا مړه اسلام روجره کنه تنګول مکه وکنه یار خدای له بس 200 بشي دا 2 روپۍ دي نو بس 500 روپۍ ولا 2 چکه کې به مخکې مړه کومه بیلینه بیا به مې کور نه اټیم روکې مو بیا به مې اخپم دا د شرخم تاسو خبره ده نه مړه بوجه تراړه څه پسلم تر جواره د کورونی پاسه اسی میدان من د مشر مړه کولې شي مړه ته عجیبه خبره کې یار تاسو په نبی دی میدان ته راړي یار یاره دا ډېر تکړه سړی دی زوله وسره دا ډېر تکړه دی دا خو دا کړه کوډی را دي درنو خلکا چوری دی دلته خلک کې جواری وکي ولا شکر دونه ما سپخونه ما دې خو میدان چاري را کرکټ میدان دی یارو رته جواری کې وسره ځاځي به مونږ په روجام لنډو پیسې هم ګټو دار پیسې راوسته مړه وله بس یا سل پکې نسی سل په خدای ورکول استغول ما 500 نه کم نو 200 کې وسره ولګه کنه یار هغه ولې مړه بټولې چا باندې صبر کی راکا باچا ته بار کړه اوه باچا غوړه پاتو پېټی را بارکا درخې درنو باندې سواله 500 ورکه دا راکا پېټی را چې مو مرما کنه در کوم دلګه درخې در یار کا څه کومه چې وې مړه والله دا مو ته می 500 زما در وړي 500 ته بیا راځه 500 ته بیا راځه زه ادمو څنګه او داس ما چې دا ما ته لا ما ته واس یار دې پورا لا بټول وړي او لا بټول پرې دی کینه دې تکي خبره نو بچي ما خو نو ګټلې کینه نو 500 پکې د 500 نور مو ګټه کنه کینه کنه ولی میدان نو څوک تختی نه اصله ما ته ګوره مو دا سړی ما پسې مرا ولا کار کوه ته ما خامہ پوری په دنیا پیسې ګټي وایا نه وته شي خو با ته مولا ډرو پاتې ولا 2 روپے وا پاتې کو مولا زر په زر او ډر پټرو دا نه زما سره 500 ودی کنه خو دې ما پکې ډر سپې دا صحیح ده ولا وای ولا مالکا باټي مړه ګاډي وړي وې باچا دی غلام دی یا کدا بیگم دا کوم یو د صدا کوم واره چې کوم استاف خو گیم ته ناس دا ته په خو خواله ته په خو خواله دسه باټا نه څه سي دا ټینګ روان چان خټی روان دي ورکه پیسې ورکه اورګه چا دا بوټي باور ټول کړه روان ما بابا جا کوي 500 ستا ور وړي ها تا 500 سالي کنه سو د زر یاد دا کړی سره خو وړي کنه یار مړه اسلام نو تسترګې پټه کنه 500 خو راځي کنه یار د دې کنه اوس یو گیم بل یار تاسو د قراغه قرته ما له دوکو کوي چې چې دوکو وکړه د سره ضروره وخت کا څنګه غوړم راغی باچا مونږ تعالی در نه کړی هغه 500 چې دی ګټلې نو نکوم کینه نو پیسې نه کوي او کې دې نشته په والو کینه ځه هغه پلان تم طلاق غرونه چې وجدي دي ها کنه ما په کندې یا مکو خدای پاک مې مې پیسې ولې اوس چې پری دي ځه وای ځه ترازم کو پریدا قرض سره وي کار ما نیچه وای غبر کوټ کې نه غيو پلا دې کنه ټکه وای کنه پکې کېدو ځه مړه ځه وای ځه صبر شي نه بای اسی لګو اسی راولا مالکا باټرو پاسه کنه د خدای مسلمانه لا خو تشپانه دی بل سړی راوله ځه ما ټول خلک ګیاګان ولې ځه کنه لار کې وته کینه کنه ځه ګوي کومه دام نو کوي کنه پلاټا بچا لا ما بودا ولې وای تا دې ما خرابې مکو دا چې نه کوي خان تارا اوستي چې ما راوسه مده چې دې کوټې نه لاندې رو دنګ نه دنګي با تا ته ما ته دې ډولم راغشتي دې ګوري ها دا څنګه دې کې سړي مړه مړه پاسه یاره غو بل شروع کړی 100 روپیا جیب کې وروړي غو بل شروع کړی دی نوري السلام علیکم وعلیکم السلام کنه نه ګل خانه بچي خبرتي کوم چې جواهر شروع کړی
نه چې ګوره تا یو نه دي تا هم دا د پټو راوتم مزور یا وسو نه تا چې ما کور کې وې کنه چې بچی روزه مونږ او داس کوا او مړه ته په دغه غړګي شرمېږم نه چې جوړه د اړه کولو کړی دا راشه خو ته دیږي ویم زمين د مشرانو غمتل دي و چې خپل چرګ د کاسینه نه کنه نو بل کړه بیا ګینا چول ځم پیدا ما ته هغه مشرانو خبرې مکوه هغه په خوام نشوي دي اوس هغه تاسو خلکو او شرمول هغه مشرانو دا چې ګوره ما کې نه راچولې هغه 2 روپۍ نه هغه ما پټي نه ته صرف ما په دې باندې پیکا دا ستاسو دی دا مې پلار دي نو چې پلار دی نو د خدای مسلمان د پلار خبره منه کنه دی په من سترګې روباسي خو روجه پې لګېدلې ده وای تا ما پیټې نه پټي کړې سو داسې پیسې 2 روپۍ چې پټي او تا پسې کور ته خو درغلی نیم چې راځه د جواره میدان ته دا زما اجره دې ته راکه ها ادا والله پې کنه که ګوره سړی ها دوی نه بوده پیدا سړیا چې جواري کوي جګړه خو مخه کوي کنه وګوره د خدای خاطر کې روزه ده روزه ده غرق بشه تبا بشه پرې د سړی نصیحتونه موږ ته مه کوه ها. دوی ته یې نصیحت وکړه ازیا بچی ممنه دا جوارګر الله غل کړی دی دا چې پټو والله دا 2 روپۍ ټولي غړې د لوګا سم شابه کبا تاسو ګورم ګور بازار خدای دې خیر دا کې وړي کېرو ها بازار لاس ته دا تو تیرو هی مې ودا چاني ولې راځه کنه 300 په ځان نه لومدا مې دا وته روکه ما د خدای مسلمان دا در پسې سره مالا روکه کا بس هغه 100 روپیا خو ته وګټه دي کنه دا غدري خبر مې جاتو کو څه کوي او کین را تاسو راغون کړه دا راغون کتا شو السلام علیکم جی زما رپورټ څه چلو شو یو هفته شو سپته ونه لګی دا زما ضرور او یو سفر کوړه نه دراغلی یاره جی ما سره هټي زیات احساس ته کنه یو خدای چې معذور هم دی کنه او یو نسبه خو تاسو ته پته لګی جی خجی خخه بجی چې کله تاسو ته اطلاع شو بیا ما خبر کې جی ډیره مهرباني جی السلام علیکم جی دا پیسا کنه یار پنځاوي لچاري پنځاوي راغلی 500 ستاره د مار زرو لوټ کې ګاډي وړي وي پلاره وي پنځاوي راغلي او دا ته درخاله ته جوړې بیلی بیا دا پنځاوي غزا ساده دا کنه کور د مار شته د لور کې کنه دا دا کله سم ته لاړو الله اکبر دا هغه بلردنی کسان دي بل د روجه خوړو نن جواره ده نستي ولا دا کله سم ته لاړو پنځاوي دی نه ماشین تیر شو یا دا خدای ظالمان تاسو د اسبرګ روجه تم نه ګوره بل زم روجه خوړلو نن هم جواری لګولې ده تاسو د الله نه یریږئ حاجي صاحب والله چې روجم په ځان لنډوله اے د خدای ظالمانو چې روجم په ځان لنډوله نو جمعه ته لاړ شي او 2 رکعاته نه پړو کې دا سي میاشت الله پاک درکړی دا چې د یو رکعت ثواب او یو باندې لري اجي صاحب بس مونږ خو په ځان روزه لنډوله نو مونږ ځکه د گیم ته سوچو ګناه پکې ده نو ان شاء الله بیا نه کوو چپو چې په کوم ازمکه جواری کیږي الله پاک کوئی د ازمکه زمانہ ده بس حاجي صاحب موږ ته پته و چې دې کې دا سخت ګناه ده بیا لپاره ولا څه حرکت نه کوي ان شاء الله دې پیسو به تاسو کور ته روزه ماته وړي د خدای ظالمانو په دې پیسو به تاسو خور لا مور لا خویندو لا رونو لا روزه ماته وړي دا حرامه پیسې دي د کوم سړي په خېټه کې چې حرام پراتی سلوي خورځي دا غمون نه کیږي حاجي صاحب موږ الله مات کی کوم انسان خپل ګناه باندې ستومانه شي الله پاک ډېر غفور او رحیم دی الله پاک په مات کی یا الله ته دې مات آمین ثم